اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. یو ملګری پوښتنه کړې ده، یو سړی ډوډۍ وخوري، د ډوډۍ او د روټۍ نه بعد کومه دعا کوي، په هغې کې لاس پورته کول شته که نه؟ یا د اذان نه وروسته دعا کوي، لاس پورته کول پکې شته که نه؟ نو جواب، امام نووي رحمه الله هغه المجموع داغه کتاب ده، پاغه کې ولس روایات د رفع الیدین فی الدعاء راوړي دي. بیا داغه نه رستو یو خبره کوي، وې دا دومره خواري مې ولې وکړه، وی والمقصود زما د دې روایاتو د ذکر کولو نه مقصود دا ده ان یعلم چې دا خبره د معلومه شي ان من ادعا حصر المواضع التي وردت الاحاديث بالرفع فيها، څوک چې دا دعوه کوي، څوک چې دعوه لري د حصر د هغه مواضعو چې احادیث پاغه کې وارد دي پر رفع الیدین په دغه دعا کې، او دا وای چې دغه حدیث کې دغه ځای کې بزر رفع الیدین فی الدعاء کوم چې کوم حدیث کې راغلی، او چې کوم حدیث کې نه راغلی التب رفع الیدین فی الدعاء نکو. دی وای دا مې دې د پاره کو چې دغه سړی دی پوښي چې دا څوک داسې عقیده لري او داسې مسله کوي، فهو غلطا فاحشا، دا مولا دا مولانا سے دا غلط تے خطا دے پا خطا فاحش سرا. مانا دا دا چی چیرتا دعا را غلدہ اغی کے رفع الیدین شتا، که روایت کے ور سر رفع الیدین وی او کنی. المجموع شرح المحذب دریم جلد صفحہ 300 او 2 اویادا.